دا زمونږ کلي کې پخوا نه ډېر ښایسته ښایسته شاعران پیدا شوي دي، که د چاربیتې شاعرانو، که د نیمکیو، که د هر څه، خو دې په ادب کې د خلکو خپل ټول عمر یو برخه لرلې ده او ډېر ښه په مینه باندې د پښتو ادب خدمت ته املا تړلې ده. نو په هر دور کې موږ سره ښایسته ښایسته خلک وو. کله چې دور بدل شو، د غزل دور راغی، نو دلته ښه ښه شاعران خدای پاک پیدا کړي دي او هغوی ډېر نامور وو او په ادب کې، په شاعرۍ کې، په افسانه کې، په ناول کې، په هر قسم. زموږ دا ډېره زیاته خوشبختي ده چې په دا وخت موږ سره کوم کسان موجود دا ټول ادبي ذوق لري او خیر زه وایم چې په دې موجوده وخت کې موږ سره کوم کسان موجود دا ټول ادبي ذوق لري او ښه شاعران هم دي. دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې کوم محله کې موږ پاتې کېږو یا په کوم خیل کې موږ اوسو، نو دلته تقریبا ډېر زیات خلک داسې ډېر هلکان داسې چې هغه ادبي ذوق هم لري، شعر هم لیکي. نو په دا وخت موږ سره اجمیر ګل صاحب هم ناست دی او علي شیر هم ناست دی، دا د نوي نسل نمایندګان شاعران دي. زه غواړم چې لکه علي شیر نه موږ څه واورو، ځکه چې دا داسې موقع موږ ترلاسه کړو نه دی نه مخکې چې موږ لکه دی اورېدلي. نو علي شیره ستاسو څه خیال دی؟ خپل یو غزل به موږ ته اوس واورئ. نظم به واورم دې مناسبت سره، دې موقع مناسبت سره. صحیح شو چې موضوع یې د څومره ښکلی دا ماښام دی. جی اچھا. څو یاران یو ځای شوي، څو یاران یو ځای شوي، د ګرمۍ د لاسه سوي، ډېر ښه. نن په سیند کې مو قیام دی، څومره ښکلی دا ماښام دی. او د سیند غاړه د اوبه دي، ډېر ښه. د سیند غاړه د اوبه دي، ونې بوټي شنه واښه دي، د چاپو په اباسین کې د یو بل پسې دوام دی، او نن په سیند کې مو قیام دی، څومره ښکلی دا ماښام دی. او په اسمان کې ښکلي ستوري، سپوږمۍ غلې غلې ګوري، وختي پټه اوس ښکاره شوه، دوی اغوستی جوړې ګام دی، او نن په سیند کې مو قیام دی، څومره ښکلی دا ماښام دی. او د شرابو حاجت نشته، د کبابو حاجت نشته، ټول یاران یو ځای شوي، زموږ دغه می او جام دی، او څومره ښکلی دا ماښام دی. او څوک ګپونه او کیسې کړي، بعضې خاندي لطیفې کړي، او څوک یو خوا ته ځان له ناست دی، په زړه غم یې د ګلفام دی، په سیند کې مو قیام دی. او ګیدړان په چغو سر شول، خپلو سړونه بهر شول، ویښ د شپې اوده د ورځې، دغه کار د دوی مدام دی، او نن په سیند کې مو قیام دی، څومره ښکلی دا ماښام دی. او چې مدام داسې محفل وی، چې مدام داسې غزل وی، او څومره ښه لګي راهیله، د اثر نه ډک کلام دی، او نن په سیند کې مو قیام دی، څومره ښکلی دا. ډېر ښه علي شیره، ډېر ښه. اجمیر ګل صاحب په خپل یو خطه ووایي، ته بیا ووایه. دې نه مخکې چې ما کې تماشه ټیمه پرون لیکلې کړه، کائنات خپلو لفظونو کې رانغاړي، کائنات خپلو لفظونو کې رانغاړي، په کمال باندې ولاړ د خپل هنر یې، تورو ټکو نه رنګین عکسونه ساز کړي، تورو ټکو نه رنګین عکسونه ساز کړي، د شاعر د خیاله کاسه جادوګر یې، د شاعر د خیاله کاسه جادوګر یې. ډېر ښه. ایو داسې د پښتو په نسبت برسروم لکه